ستا سره چې کله د ګناه خواهش وي داس انسان ځواني ده د هر چا سره خواهشات وي د هر چا سره خواهشات کله چې ستا سره خدای نه خواسته د ګناه کولو خواهش پیدا سي د هغه در مخه 15 دقیقې 15 منټه سوچ وکړه چې دغه د ګناه خوند دایمي دی که نه دی دا به همیشه دا خوند بیا زما په خولو کې که د یو ګوړي دپاره دی او دا د ځان سره سوچ وکړه چې د دې ګناه اثرات هم د یوې ګوړي دپاره دي که دایمي زما سره دی انسان که لږ سوچ فکر وکړي خیر و خیرات دی انسان ته د ګناه خواهش پیدا سي نو هغه انسان عقلمن هغه دی چې سوچ وکړي چې د دغه ګناه خواهش خو ما ته پیدا سو که زه دا ګناه وکړم د دې ګناه خوند در څو وخت پورې دی ظاهر خبره د 10 منټه 20 منټه نیمه ګنټه بیا خوند واخوات خلاص لیکن واوره د دې ګناه اثرات چې کم دی دا بیا د ختمېدو نه دي دا ستا سره د سره دي کرام کاتبین لیکي ستا په روژو ناست فرشتې هغې لیکي دا ستا سره در قبر در سره په قبر کې د دې پوښتنه ستا نه کېږي دا ستا سره ملګری دی د آخرت په ورځ د حساب په ورځ به هم ستا سره ملګری د الله په حضور کې چې ټول عالم ولاړ انسانیت ټول را جمع شوی وي هلته به دا ګناه هم اظهار کوي خپل چې زه کړی تر هغه ساعته پورې تا نه پرېږدي چې تا جهنم ته ورټېل باسي ورواځي چې نو د معمولي خوند دپاره د یو ګوړي خوند دپاره څومره هلاکت ته موږ ځان ورکوي هر انسان نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الکیس من دان نفسه عقلمن در ټول ذات دانا انسان هغه دی چې ځان یې وپېژندی چې زه دلته دایمي نه یم زما زندگی نور زندگی ده زما ژوند بل ژوند دی لہذا د یو ګوړي خوند دپاره د معمولي خواهشاتو د پرځای کولو دپاره چې کوم خوند وي د دغه خوند دپاره ابدي او اخروي هلاکتونه ځان ته مه ایږده دا د بې عقلې سړي علامه ده دویم ده کله چې ستا په زړه کې د خیر د کار یو داعیه پیدا سي موږ علما لیکي چې دا یو میلمه راغلی دی د دې اکرام وکړه کله کله انسان په زړه کې یو خواهش د خیر د کار پیدا سي دا د الله د لوري میلمه د دې اکرام دا دی چې فورا کار وکړه کنه ولو که په دې کار کې لږ مشقت وي ولو که لږ تکلیف وي دا کار وکړه دا خامخا وکړه ځکه د لږ مشقت په عوض کې به الله سبحانه وتعالی دائمي خوشحالي درکوي هر عبادت کې هر د خیر کار کې لږ مشقت وي که نه که ته د شپې تهجد ته راپورته کېږې شیطان و نفس درته وایي چې یاره یخ دی اوبه نسته یا اوبه یخې دي ته ولاړ سه د دغه لږ مشقت پر ځان یوسه لیکن د دغه د تهجد فضیلت او د دې اجر او ثواب د دې اثرات به ستا پر ژوند باندې ومي ستا پر زندگی به هم وي او د دې اثرات به ستا په عملنامه کې هم محفوظ وي او د قیامت په ورځ به دغه نیک اعمال تا د الله حضور ته په داسې حال کې رسوي چې ته به خوشحاله یې ستا نبي به ستا نه خوشحاله وي او دا به ستا د جنت ته داخلېدو ذریعه وي سبحان الله لږ مشقت برداشت که دائمي خوشحالي او اخروي خوشحالي د ځان سره یوسه دا انسان باید ځان سره سوچ وکړي په ګناه کې به کوم خوند پروت دی ټیک دی شیطان درته وایي نفس درته وایي په ظاهره خوند پکې شته لیکن په حقیقت کې دا خپل ځان په هلاکت کې اچول بیا انسان دی عاجز دی کل بني آدم خطا د آدم بچی دا د هر چا نه خطا کېږي دا خطاکاران لیکن کله چې بیا ستاسو ګناه وسو فورا الله ته متوجه سه خدای ما معاف کا بیا توبه باسه نور په دې باندې جرأت مه کوه د الله د دره مه نه امیده کېږه چې دونې ګناه مې مه کړي دي الله ما نه بخښي مه نه امیده کېږه ځکه د لږ مشقت دپاره په توبه کې انسان که 2 رکعات لمونځ وکړي او داس وکړي دا لږ مشقت پر ځان یوسي الله سبحانه وتعالی ته زاري وکړي چې خدای زما نه ګناه سوې ده الله به ټول معاف کړي په لږ مشقت کې څونه خیر پروت لہذا هر وخت چې ستا سره د ګناه داعیه او خواهش پیدا سي لږ فکر کوه هر وخت چې ستا سره د خیر د کار خواهش پیدا سي لږ فکر کوه په فکر وهلو باندې انسان هم همیشه کامیابه کېږي
هم د دنیا او آخرت اسانی د په برخه کې